سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. ډیری شمېر هیوادوالو موږ ته ټلیفونونه کړي وو او یا هم پیغامونه راستولي وو. ډېرې پوښتنې پوښتلې وې، خو یوه پوښتنه چې ډېرو دوستانو پوښتلې وه هغه دا وه چې زه د امریکا په داخل کې اوسېږم او امریکا ته د تخلیې له طریقه راغلی یم او ما ایسایوي ته درخواست کړی و. کله مې چې ایسایوي ته درخواست کولو نو ما خپل ماشومان او میرمن هم په کیس کې شامل کړي وو. اوس زما د ایسایوي کیس اپروف شوی ده او ما ته کام اپروول راغلی ده. نو راتلونکی اقدام یې څه ده او زه باید څه وکړم؟ ډېره ښکلې پوښتنه ده. که چېرته تاسو په داخل د امریکا کې یاستئ یا ستاسو ماشومان بهر له امریکا نه یو، تاسو ایسایوي ته درخواست کړی و، کیس مو اپروف شوی وي، نو اوس تاسو کیس په دوه برخو ویشل کېږي. اول دا کله تاسو ته کام اپروول راشي نو تاسو کولی شئ چې مستقیم خپل معاینات پوره کړئ او خپل ډاکومنټ ورسره یوځای کړئ او له هغه نه وروسته ګرین کارت ته درخواست وکړئ. او دوهم دا چې د خپل فامیل لپاره باید تاسو نېشنل ویزا سنټر او یو اس سی آی ایس ته درخواست وکړئ تر څو تاسو د ایسایوي کیس دوباره پرانیزي او تاسو ته نوی کیس آی ډي او انوایس آی ډي واستوي تر څو تاسو وکولی شئ چې د خپلو ماشومانو او خپل میرمنې لپاره د کانسولر پروسیسنګ او ویزا پروسیسنګ سر ته ورسوئ. نو که چېرته تاسو مرستې ته اړتیا لرئ موږ کولی شو تاسو سره مرسته وکړو تر څو خپل فامیل سره یوځای شئ او خپل د فامیل غړي امریکا ته راوغواړئ. نو تاسو کولی شئ له موږ سره په 510 709 50 14 450 شمېره اړیکه ونیسئ. مننه.